د صنعت او سوداګرۍ وزیر د روسیې له سفیر سره کتلي دي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتري ژینیروف سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې کړي چې پکې د افغان روس کمپلیکس پرانیستلو، په نړیوال دهلیز کې د افغانستان د ونډې او د دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ د پروژو پلي کولو ته په ځانګړې توګه اشاره شوې ده. دوی د پانګونې فرصتونه او مثبت تعامل هم د دې خبرو مهمې برخې وې چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ته زمینه برابروي. په دې غونډه کې د روسیې سفیر د افغانستان په بازار کې د روسیې پانګونې د زیاتوالي لپاره چمتووالی څرګند کړ او له افغان حکومت څخه یې د سوداګرۍ په مختلفو برخو کې د همکاریو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت هدف د دې ډول همکاریو له لارې د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه کول او د خلکو د ژوند کیفیت لوړول دي. دا هڅې نه یوازې د افغانستان د انکشاف لپاره ګټورې دي، بلکې د سیمه ییزو همکاریو پیاوړي کولو په لړ کې هم د مثبت بدلونونو لامل کیږي. د دې دوو مهمو خبرونو سره د افغانستان حکومت د ترانسپورتي او اقتصادي زیربناوو د پراختیا لپاره خپلې هڅې پیاوړې کوي چې نه یوازې د هیواد د انکشاف په برخه کې بلکې د خلکو د ژوند په کیفیت کې هم مثبت بدلون راولي. له ملتیا مو مننه.